ګلبدي نایب راتلونکي دوره به د افغانستان د سوکالۍ او پرمختګ دوره وي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی او پخواني لوبډل مشر ګلبدي نایب اشرف غني ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د دویم ځل بریا ترلاسه کولو مبارکي ورکړې ده. نوموړي په ټویټر باندې په خپل ټویټ کې ولسمشر غني ته په دویم ځل ټاکنو کې د بریا ترلاسه کولو مبارکي ورکړې ده او ویلي دي چې زه ډېر مثبت فکر کوم ځکه راتلونکي دوره به د افغانستان په تاریخ کې د سولې او پرمختګ دوره وي. افغانستان د تل آباد وي. د یادولو ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو د رایې اچونې بهیر نه څو میاشتې وروسته د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړې چې اشرف غني پکې په دویم ځل بریا خپله کړه او راتلونکي 15 کاله به د دویم ځل لپاره هم د افغانستان ولسمشر وي. د اشرف غني په بریا ډیرو سیاستوالو، هنرمندانو، هیوادوالو او نورو خلکو د دولت جوړونکي ټیم او اشرف غني ته مبارکي ویلې ده. همداراز ولسمشر غني پار کې ویناست ته په خپل وینا کې ویل چې دا بریا د ولس بریا ده. ولس هغوی ته یو امانت سپارلی دی چې بیرته به یې ورته تسلیموي. اشرف غني پار کې په خپل وینا کې ویل چې ولس ته راتوره وکړه چې په ټاکنو کې ګډون وکړ او هغه یې د دویم ځل لپاره هم په ټاکنو کې بریالی کړ. نوموړي همداراز وویل چې د ولس خدمت به کوي او په راتلونکو ټاکنو کې چې هر کس ولسمشریزې ټاکنې وګټلې نو د امانت به ورته تسلیموي. اشرف غني همداراز زیاته کړه چې د افغانستان تر ټولو ستر خدمتګار دی او د ولس خدمت به کوي، خو ولس به هم ورسره لاس یو ځای کوي او ټول به په ګډه د هیواد خدمت کوي.